قیس صاحب یوه پوښتنه مې لرله. زه جرمني ته راغلی یم کچکي. نو اوس که زه د ورېڼه سره جلا کېږم جدا کېږمه نو زه څه وکړم؟ د اوسنی ریټ مثال ورسره حسابېږي او که هغه کومه مصارف مې چې په هغې وخت کې کړي دي هغه به حسابېږي؟ شریکانو سره جلا کېږي. شراکت ده که نه؟ عمرجانه دې هغه نه زه هم تېر سوی یم دې مرحلې نه. و شراکت ده که نه؟ خو خیر هم افغان صاحب نو هم افغان صاحب ده هم افغان صاحب ده. او نه نه ګرم نه ده عجز په مونږ تېر شوي. ښه جلا کېږي سره افغان صاحب؟ یو بله وکړي صاحب ورونو رانه جدا کېږي که نه سره جلا کېږي. وایي شراکت در سره جدا کومه. خو مقصد سره جدا کېږي ورونو. ښه ورورګیلوي جدا کوي که شراکت جدا کوي؟ نه ورورګالي مثال وایي چې ورونه یې نوره بس تر فامیل لوی شو اوس به سره جدا شو. ورورګیلوي جدا کوي. نو اول سره خو داسې ده که چیرې د پلار میراث په تاسو باندې څومره مصرف سوی وي نو همغه بیا دوی حق در باندې لري چې په هغه وخت کې کوم در باندې مصرف سوی ده هغه در باندې حق لري. او که دا ته چیرې په خپلو پیسو راغلی یې یا د خپله قرض کړي وي راغلی یې بیا د ورور یوه روپۍ حق هم نه در سره لري. کاري صاحب د ورونو په پیسو راغلی یم د پلار په پیسو نه یم راغلی. مثال لکه مونږ ورونه بس نو هغه حق در باندې لري په هغو پیسو کې حق سي. ورونو پیسو راغلی سي څومره پیسې در باندې مصرف سوي دي همغومره پیسو کې هغوی حق در سره لري. صحیح ده؟ ډېره مننه کاري صاحب. الله دې عزتمند لره ستا بلنده خوشحاله اوسي. قدرمن سي. نعم. او که چیرې داسې وي عمرجان په هغوی پیسو مصرف کړي درته بیا د هغوی په پیسو باندې تا کار جوړ کړل نو بیا په دغه کار کې هم هغوی حق در سره لري. او که فقط دومره در باندې مصرف کړي اوس تر یو ځای پورې ته ورسېږې بیا په هغو پیسو کې حق در باندې لري. صحیح ده؟ اوس مثلا یو ورور د ځان ته خپله کار جوړ کړل خپله زندګي ځان ته جوړه کړله نو شرعا یو ورور هم له هغه سره حق نه لري ولو که په ګډ کور کې وي هم حق ورسره نه لري. د هغوی هغه د پلار په میراث کې حق لري ورسره. مثلا د ورونو هماغه حق ورسره ده چې تر کومه ځای یې مصرف ورباندې کړی. په خبره مو سر خلاص و؟ بالکل قاري صاحب. ښه قاري صاحب زما سره دا عجیبه شوې زه درته کیسه کوم د خپل ځان. نه خندا مې دې ځای ته راغله خندا مې دې ځای ته راغله ډېره جالبه وراته. یعنې چې نوی زوړ ریټ ورته حساب کړم که نوی ریټ ورته حساب کړم او بیا زه ورته وایم چې شراکت جدا کوي که ورورګیلوي جدا کوي؟ وایي زه ورورګیلوي جدا کوم. ورورګیلوي کله جدا کېږي د الله بنده؟ ورورګیلوي سیور له مور و پلار ورور سوري هغه بیا نه جدا کېږي. ښه دا خبرو ته لږ پام کوي قربانه کوم اوسم. او یو خو که پلاران سولسته د ما یوه خبره د الله دپاره ومنئ. تاسې ګورئ چې الله څنګه د خوشحالۍ ژوند درکوي چې زوی د ځوان سول ورته بچیه کوزده دې په ما حق ده ځان ته د کار جوړوه چې څنګه مې واده درته وکړه خپل ژوند و زندګي دې کوه. بالکل. د الله په ذات قسم په ژوند کې به رب برکت درکوي. زوی د دې دپاره مه غواړه چې الله ما ته رزق راکړي چې دا زوی مې ګټه راته وکړي. زوی د دې دپاره مه غواړه بیا به چې څه شي ته د ځان حواله کړل الله دې هغه ته پرېږدي چې الله ته د ځان حواله کړل بیا د الله بل چاته نه پرېږدي. عقیده داسې جوړه کړي. بېشک. ګوره اوس که د دنیا اسبابو ته ځان خوسی کړل چې دا د ما دپاره هر څه دي الله دې بیا هغه ته ورته خوسی کوي. که تکلیف و که خوشحالي و الله دې پرېږدي بیا. او که دې ویل چې ای ربه په تا مې توکل و بروسه ده ته مې خالق یې ته مې رازق یې ته مې رب یې بیا د الله جل وعلا نه پرېږدي. په هر ځای کې بیا رب در سره وي رب دې مددګار وي. بالکل داسې عقیدې جوړې کړې. دا څومره ځوانان چې یاسته د الله خاطر وکړي دا یوه وعده وکړي دلته چې څنګه د بچیان ځوانان سول دا تربیت ورکړه دا تعلیم ورکړه خپل حق ورباندې وپېژنه بیا چې د بچی په بل کور کې ویم دې تا خدمت به کوي
د تا نفقه به راوړي درته تا به ساتي د دې خبره دا نه ده چې زوی در سره و تا ته به درکوي که د باندې ونه به درکوي نه ته پلار یې که هغه په خپل کور کې در سره یي که بل کور کې در سره یي د تا خدمت په هغه باندې لازم او واجب ده خو دا حق یې تاسې ادا کړي چې بچی کوزده درته کوم نکاح درته کوم د خوشحالي ژوند دې وکړه د موږ دا ځوانان دومره ما خو زه خو د دې ځوانانو دپاره سپینګیری سوم په خدای قسم د دوی د غمونو زه سپینګیری کړم دوی ظالمان دلته راسې بد ورد وایي ګوریا په الله قسم موږ چې د ځوانانو ته نکاحګانې وکړو هغه د ځواني وخت هغه د خوشحالي وختي هغه د نفسي خواهشاتو وختي په عذابونو په غضبونو په جنجالونو په مشکلاتو کې تیر سي د بیچارهګانو بالکل داسې په خدای قسم تاسو د موږ له ځوانانو نه پوښتنه وکړئ ورته چې واده دې کړی ده وایي توبه مې ده څه بد مې کړي چې واده مې کول یا د پلار له لاسه یا د مور له لاسه یا د ورونو له لاسه یا د الله بندګانو د الله خاطر وکړئ بیا د موږ دغه اوس چې پیغلې دي داسې بیا خواښې چې د خدای غضب ورته وسي بیا وزیر داخله جنې جوړه سي هغه خپل ژوند ولې نه در یادوي زوی ته چې د ښځه وکړه دا ما ورته وایي چې ما چوپړ وکړه د ما خدمت ورته زه بچی کوزه مې درته وکړه د ځواني شپې دي اول خو پلار ورته 2-3 میاشتې ښې چکرې وږه یا له واده نه مخکې ورته ژوند دې جوړ کړه کور دې جوړ کړه بچی خپل خدمت خپل ژوند او زندګي دې پر خپله پر مخ باندې وړه ته بیا ګوره چې دوستي کې او په قرابت کې او په زویتوب او په پلارتوب او په مورتوب کې څومره مینه او محبت راځي الله اکبر بشک الله اکبر د ما زه یو وخت کې له یو عربي ملګری یو بیا د دې 7 بچیانو که 8 بچیان یو دې ټولو ته یې ودونه کړي وو نو هر یو ته یې ځان ته کور دغه مور او پلار ته الله داسې د خوشحالي ژوند ورکړی وو یوه ورځ به دغه مور او پلار د یو بچي میلمانه وو بله ورځ بل بچي بله ورځ بل بچي او دغه مور او پلار ته یو موټر اخیستلی د یو بچي او د بل بچي کې به یو موټر کې به نه تله په مختلفو موټرو کې به ورتله هر شپه میلمستیا دې ته د خوشحالي ژوند وایي د موږ وال نسوار ورخوڅې کړي ښځه مې درته کړي روز به د ما چوپړ و خدمت خدای دې غار کړی له ژوند نه خوند واخلي له زندګي نه خوند واخلي ته ګوره چې رب جل وعلا څنګه په ژوندونو کې برکت درکوي په زندګیانو کې برکت درکوي دغه و زمن قسم یې راته خوړل وایي 40 کاله مې کېږي چې بچیانو ته مې کورونه جوړ کړي ودونه مې ورته کړي وایي د یوه زوی مې له بل زوی سره وایي دا سترګې وایي داسې نه دي راغلي ولې د موږ بیچارهګان 15 کاله چې واده ورته وکړي چوپړ و خدمت و غوبل مسافر تباه او برباد 15 کاله بعد چې سره راسي ورونه د یو بل دښمنان سره جوړ سي تا دا کړي ما دا کړي تا ښځې دا کړي ما ښځې دا کړي تا لیغ خوړلي ما ډېر خوړلي په دې مهم وخت کې ریپورټ دا راغلل راپورته یې کړي تا دا کړي ما دا کړي وروره قیسې سره په اخیر په باسکل سره جنجالي وایي یو ټیرې دي ما یو ټیرې دي تا دا باسکل نه وي سره نیمه کوي وایي دا یې دي تا دا یې نیمه یا په پټاټو سره جنگي یا په پیازو سره جنگي یا رب دې مو حال رحم وکړي موږ عبرت نه اخلو دا اوس خپرونه چې مې درته شروع کړي د همدغه دپاره مې درته شروع کړي دي د همدغه دپاره مې درته شروع کړي دي چې لیک ژوند زده کړي لیک دین وپېژني قرآن وپېژني لیک شریعت ښه بیا دې لکه چې وویستل خو قاري صاحب په دې سر مې ویشت شهید الله صاحب مایک مخلاص کې که څه پوښتنه لري په لنډو ټکو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مولانا صاحب څنګه یې ښه یې جوړ قدرمن سي څه پوښتنه خو نه وه خو بس مینوال دي او کتلی مې بس ما یې چې واده ورو مینوال مه وایه د صحابه او